بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې. لکه څنګه مو چې تر دې دمه پورې په پریزنس پرفیکټ پریټریټم او پلس کوم پرفیکټ باندې ویډیوګانې ترسره کړې. نن زموږ موضوع ده فیوچر آینس. نو نن به په فیوچر آینس یعنی فیوچر ټنس یعنی آینده زمانه باندې په مکمل ډول بحث کوو. نو بیا هم د دې ډیاګرام له لارې کوشش کوو چې تاسو ته بیا د الماني ژبې زمانې در یادې کړو چې موږ ټال 6 زمانې لرو. یوه یې په پریزنس کې ده، 3 په ماضي کې او 2 زمانې موږ په آینده کې لرو. زموږ فوکس نن په فیوچر آینس یعنی آینده زمانه باندې ده. زوکومت. اوس به اول قدم کې راشو ارکلیرونګ، یو څه وضاحت به ورکړو. فیوچر آینس beschreibt. نو موږ ته فیوچر آینس تشریح کوي څه شی. Eine Zukunftshandlung, etwas passiert später. یعنی داسې یو عمل موږ ته ښیي چې هغه به په آینده کې واقع کیږي. یو څه چې وروسته به واقع کیږي دا موږ ته ښیي. او دوم استعمال یې دا ده manchmal auch eine Vermutung über die Gegenwart oder Zukunft. همدارنګه موږ فیوچر آینس استعمالوو ترڅو موږ ته د حال او یا د آینده په اړه باندې اټکل وکړي، یو فرضیه یو انګیرنه ورکړي. په مثالونو کې به نور هم واضح شي. مخکې په دوم قدم کې راځو د دې جوړښت ته Bildung des Futur 1. دا باید په یاد کو چې کله موږ د فوټو آینس په اړه خبره کوو یا دې استعمال کوو نو حتمی نه ده، خو اکثریت ورسره د وخت اصطلاحات ورسره استعمالیږي چې دلته یو لیست ده چې مورګن د ضرورت په اساس یعنی سبا یوبر مورګن، بل سبا نیکسټ ووخه، راتلونکې هفته ان 2 تاګن، په 2 ورځو کې بلد، ژر، später وروسته، am Montag im Juni, in der Zukunft, nächstes Jahr. نو دغسې د وخت اصطلاحات د دې سره استعمالیږي چې ترڅو وخت مشخص شي پکې. اوس به یې جوړښت یا سټرکټور ته راشو، یعنی د دې سټرکچر څه خیل ته ده. په اول قدم کې دی کې موږ لرو سبجیکټ یا نومینیټیو. ویردن به راځي خو په کنجوګیټ فورم کې، یعنی د سبجیکټ مطابق په دا شی کېږي برابرېږي کنجوګیټ کېږي. ارګنزونګ او بیا انفینیټیو یعنی د وربصري حالت. نو ویردن چې کومکی فعل ده په دوم پوزیشن کې، تغیرات به په دې کې راځي او اخر کې چې کوم څه راځي هغه به وربي په انفینیټیو حالت کې، هغه به په انفینیټیو حالت کې راځي او هیڅ قسمه تغییر به نه راولي. مثلا مثال اخلو. اوس که وګورو دې ټیبل ته، په دې ټیبل کې ایش سبجیکټ یا نومینیټیو ده او ویردن کنجوګیټ شوی ده د ایش په اساس باندې، ایش ورده. ارګنزونګ پکې راغی مورګن دویچ او ورپکې لرنن شو. Ich werde morgen Deutsch lernen. Du wirst morgen Deutsch lernen. Sie, es wird morgen Deutsch lernen. Wir werden morgen Deutsch lernen. Ihr werdet morgen Deutsch lernen und Sie werden morgen Deutsch lernen. نو که تاسو دلته وګورئ نو تغیرات چې کوم راغلي دي د ویردن په کلمه کې راغلي چې د هر سبجیکټ مطابق د تغییر خوړلی ده او لرنن ټو مکمل په خپل حال باندې پاتې شوی ده. نو دا د دې مثبت سټرکچر کله چې موږ غواړو چې یو مثبته جمله جوړه کړو په فیوچر آینس کې نو د دې سټرکچر نه به ساختار نه به استفاده کوو. خو که کله موږ غواړو چې په فیوچر آینس کې یا او 9 فراګه یعنی د 9 سوالونه جوړ کړو نو بیا به څه کوو؟ بیا به سټرکچر داسې چې د ویردن کلمه چې ده دا به سرته راوړي او دا به بیا هم د سبجیکټ په اساس باندې تغییر خوري. بیا به سبجیکټ لګي یعنی فاعل، ارګنزونګ به راځي او ور به بیا هم په خپل حالت کې انفینیټیو وي، هغه به په خپل ځای راځي. مثال راخلو wirst du morgen zur Schule gehen. نو wirst ذکر راغی چې دو د سبجیکټ خو دا به سرته راوړي او ارګنزونګ پکې چې شو morgen zur Schule gehen په خپل حالت راځي انفینیټیو. نو دا سوال یې دی چې آیا ته به سبا ته ښوونځي ته ځې؟ بل مثال کوي چې wird ihr das Projekt rechtzeitig beenden. نو ورد دلته ولی ورد راغی ځکه چې سبجیکټ ایر ده او das Projekt rechtzeitig یعنی دا ارګنزونګ ده. beenden یعنی پای ته رسول. آیا هغه به دغه پروژه په خپل وخت سره پای ته ورسي؟ جواب کې یا er wird هغه به دا کار وکولی شي. nein er wird nicht
نه هغه به دا کار ونه شي. خو که کله موږ غواړو چې وی فراګن یعنی معلوماتي پوښتنې وکړو نو بیا به سټرکچر څه خیال ته بیا به سټرکچر داسې وي چې وی فراګه یعنی د وی ورډ چې کوم دا هغه به سر ته راوړي او بیا به د ویرډن چې د کومکی فعل شکل نیسي دا به راوړي خو دا به بیا هم د سبجیکټ په اساس باندې کنجوګیټ کیږي او بیا به ارګنزونګي او اخر کې به انفینیټی. مثلا وی ورد یا وی فراګ دلته واست چون کې سبجیکټ دو دا نو ورس برازي واس ورس دو مورګن ماخن تاسو به سبا ته څه کوئ معلومات غواړي وی فراګ دا نو دا ته نشي کولای چې په یا او نه باندې جواب کې دلته مجبور چې جواب په معلوماتو سره ورکړي. بل مثال دا وان ورس ټو انروفن تاسو به کله زنګ وي ته ورته ویلی شي چې ich werde morgen Nachmittag gegen 16 Uhr anrufen. زه به سبا مازدیګر تقریبا 4 بجې زنګ وهم. ich werde heute Abend anrufen. زه به نن ماښام زنګ وهم. ich werde nächste Woche am Montag anrufen. یا به زه راتلونکې هفته د دوشنبې پورې زنګ وهم. اګال هر څه چې تاسو جواب ورکوئ دا خو بیلګې وي چې موږ په دې باندې یو مکمل ویډیو مخکې ډکه کړې وه 14 وی فراګن په هغې کې په بشپړ ډول تشریح شوي وو. نو که څوک غواړي چې په دې باندې نور هم معلومات ترلاسه کړي نو هغه ویډیو ته راجع شي. دلته بیا هم په دې سلایډ کې تاسو ګورئ چې د ټولو سبجیکټ پرونامن یا فعلي ضمیرونو سره یو مثال جوړ شوی تر څو تاسو ته دا زمانه نور هم واضح کړي د استعمال خصوصا د ویرډن استعمال. نو ich werde morgen früh aufstehen, du wirst deine Hausaufgaben machen und so weiter. دا صرف تاسو د پوهاوي په خاطر باندې چې تاسو ته اسانتیا پیدا. په دریم قدم کې اوس راځو فرونډونګ یعنی استعمال ته. لکه مو په اول سر کې چې ویلي د فوټو آینس استعمال په دوه مواردو کې موږ کوو. یو هغه عملونه چې په آینده کې واقع کیږي او بل د فرموټونګ یعنی اټکل په موخه چې په حال یا په آینده کې موږ غواړو یو شی په اړه فرضیه یا انګیرنه وکړو. نو اول مثال نه راخلو Beispiele für Zukunft. مثلا موږ وایو چې wir werden nächste Woche umziehen یعنی موږ به راتلونکې هفته د دې ځای نه کډه ویسو بل ځای ته به انتقال شو بل ځای ته به خپله خو کیدای شي سوال دلته پیدا شي نو څوک پوښتنه وکړي چې موږ خو په پریزنس زمانه کې هم یاد کړو چې کله موږ دغه nächste Woche یعنی Zeitangabe د وخت اصطلاح ورسره اضافه نو بیا خو دا هماغه معنا ورکوي. داسې ویلی شو چې wir ziehen nächste Woche نو دا اوله جمله چې ده دا په فیوچر آینس کې ده د ویرډن په استعمال سره. او دومه جمله چې ده دا د پریزنس ده د پریزنس استعمال شوی ده ورب چون کې ټرین بار ده او مخیر ته راغلی ده. نو د دې فرق څه شو؟ اول خو دا ده چې دغه فیوچر آینس یعنی د دې مشخص کار هم دا ده چې د آینده په اړه باندې عملونه موږ پریزنس وګورو. پریزنس ډیر نور عملونه حال کې عمل ښیي. یو عمل په همدا حال کې واقع کیږي همیشه ریګل میسج نو هغه مختلف نور استعمالونه هم لري. خو فیوچر آینس استعمال چې د دقیقاً دا چې د بدایتون څوکم د اکسپلیسیت یعنی مشخصاً دا د آینده لپاره استعمالي. بل شتل د دې سټایل چې د کوم it was formeller oder betont یعنی کلک تشریح نور هم ورکو ویلی شو wird oft verwendet wenn man etwas planmäßig angekündigt oder sicher ist dass es passieren wird. معنا دا زمانه ځکه استعمالي کله چې موږ یو شي ته پلان نیولی او د پلان په اساس باندې وایو یا مطمئن یو زیات چې یو شی به په واقع کیږي سر ته به رسیږي. دا زمانه چې د سایت فورم پریزنس چې دا کله چې دې سره سایت انګابه نو ورکړو نو د دې معنا بیا څوکم ته وړي. بدایتون د دې معنا هم بالکل ماینده ده خو سټل د دې چې دا فورمل نه ده دا چې دا umgangssprachlich یعنی د روزمره خبرو اترو په حساب باندې د دې نه استفاده زیاته کیږي. او دلته که تشریح ته وګورو wird im Alltag sehr häufig verwendet یعنی روزمره خبرو کې په روزمره چارو کې به د دې نه زیاته استفاده کیږي. wenn der zeitliche Hinweise nächste Woche schon klar macht dass es sich die Zukunft handelt. نو دلته ټول کار په دغه وخت په اصطلاح کې چې دا هغه نیکسټ ووخه ټول مسله په دې کې ده. که چیرته اوس موږ د دې نه دا نیکسټ ووخه حذف لرې کړو wir ziehen معنا دا ده چې همدا حال کې اوس موږ کډه وړو او بل ځای ته انتقالېږو. خو په یو نیکسټ ووخه باندې د دې معنا څه شوه دا آینده ته واوښتې ده. او که دلته نیکسټ ووخه نه موسي فرق دام ده. که زه داسې یم چې wir werden umziehen دلته نیکسټ ووخه د سایت انګابه نشته ده خو بیا هم دا آینده ده. دا اوس دلته وخت معلوم نه ده خو موږ آینده کې پلان لرو چې د دې ځای نه څه شو وځو بل ځای ته کډه ویسو.
خو که دلته نیکسټ ووخل لري کو نو دلته اتوماتیک د دې معنا بیخي بل خوازي ویتسین هم معنا دا ده چې یعنې موږ هم دا اوس حال کې روان یو کډه وړو دا اوس هڅه بار کړي دي او رواني کو بل ځای ته انتقالي وو نو فرق یې په همدغه ځای فروینډو کې دوم استعمال موږ لرو بایشپیله für Mütungen کله چې موږ یو اټکل ښیو یو انګېرنه یا فرضیه کوو نو بیا د دې معنا د آینده په اړه نه مثلا er wird krank sein نو د دې معنا دلته دا نه ده چې هغه به مریض شي معنا یې دا ده چې ich vermute er ist jetzt krank په انګلیش کې که ووایي he is probably sick یعنې دا probably معنا څه یعنې چې هغه کیدای شي چې ناروغه وي wo ist Ahmad warum ist er nicht gekommen یو ملګری ځواب راکوي چې er wird krank sein نو دلته دا معنا ده چې کیدای شي چې هغه به مریض نو دلته دا د آینده په اړه نه چې هغه به مریض شي دلته د حال په اړه باندې یو انګېرنه ده یو اټکل ده بل مثال راخلو sie wird noch unterwegs sein Zum Beispiel ze پوښتنه کوم wo ist Anna wir sind schon spät dran ځواب کوي چې sie wird noch unterwegs sein das bedeutet ich vermute sie ist noch unterwegs she is probably on the way نو کېدای شي چې هغه اوس هم په لارې نو دا هم یو شی ده یو انګېرنه ده یو اټکل ده د حال په اړه ده اوس کېدای شي د آینده په اړه یو اټکل ورکړي چې دا یو عمل نه بلکې یو اټکل ده مثلا زه وایم چې ریل به کله راځي ریل ګاډی نو ته انګېرنه داسې ده چې der Zug wird gleich kommen. Das heißt, ich gehe davon aus, der Zug kommt bald. معنا دا چې the train will probably arrive soon. یعنی دا د آینده په اړه یو انګېرنه ده یو اټکل ده کېدای شي چې د ریل ګاډی ژر راشي یو اټکل ده نو دا فوټو آینس چې د دې سټرکچر استعمال او همدارنګه مثالونه پکې کار شو الله دې وکړي چې تاسو ترې استفاده وکړئ تر بل ویډیو پورې په الله